بسم الله الرحمن الرحیم. فکر وکئ چې زما په لاس کې یو 15 میگا پکسل کمره ده. که چیرته تاسو زما نه پوښتنه وکئ چې دا کمره چا جوړه کړې ده، او زه جواب درکم چې هیچا نه ده جوړه کړې، بلکې په خپله پرته د کوم انجینر نه جوړه شوې ده، آیا تاسو به زما خبره ومنئ؟ هیڅ کله یې نه منئ، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې یوه کمره په خپله نشي جوړېدلی. یعنې ستاسو عقل او کامن سنس دا نه مني. او که زه په خپله خبره ډېر ټینګ شم، نو تاسو شاید چې ما په لیونیانو کې حساب کوئ، یعنې په ما به د لیوني ګمان وکئ. او په دنیا کې تر اوسه پورې د 120 میگا پکسل څخه زیاته کمره نه ده جوړه شوې. ستاسو په موبایلو کې 10 یا 15 میگا پکسل کمرې دي، مګر تاسو پوهیږئ چې ستاسو په هره یوه سترګه کې 585 میگا پکسل کمرې لګېدلې دي. اوس زما سوال دا دی چې که ملحدین یا د الله تعالی نه منکران د 15 میگا پکسل کمرې جوړېدل نه مني چې په خپله دې پرته د انجینر نه جوړه شوي، نو بیا هغوی دا ولې مني چې په سترګو کې 585 میگا پکسل کمرې په خپله جوړیږي؟ نو ثابته خبره ده چې سترګه په خپله نه ده جوړه شوې او نه په خپله جوړیږي، بلکې خالق جوړوي چې الله تعالی دی او د ټولو کائناتو پیدا کوونکی او رب العالمین دی. او بل دا د یو ملحد ډاکټر سوال دی چې غواړم چې تاسو سره شریک کړم. هغه وایي چې په دنیا کې په بیلیونونو انسانان دي، خو یو انسان هم الله تعالی نه دی لیدلی. نو زه څنګه داسې الله تعالی ومنم چې اوسه پورې چا نه دی لیدلی؟ د دې جواب: په دنیا کې میلیونونه خلک میلیونونه شیان پرته د لیدلو نه مني، خو په دې شرط چې د شیانو نشانی او نښې به موجود وي. یا په بل عبارت، په دنیا کې ډیر زیات خلک ډیر زیات شیان پرته د لیدلو نه صرف د شیانو د نښو او نشانو په اساس مني. مثلا په دنیا کې 100% انسانانو عقل نه دی لیدلی، مګر ټول انسانان عقل مني، ځکه چې د عقل د موجودیت نښې او نشانې ګوري. فکر وکړه چې په ځنګل کې روانې، یو کور دی ولیدلو. د کور په لیدلو سره سمدستي ستا په ذهن کې راځي چې دا کور په خپله نه دی جوړ شوی او چا جوړ کړی دی، سره د دې چې ته جوړونکی نه ګورې او نه دی لیدلی دی چې تور دی که سپین، جګ دی که ټیټ، خو پرته د لیدلو جوړونکی مني، ځکه چې ته د جوړونکي د وجود نښه او نشانه ګوري چې دا کور دی. هیچا روح نه دی لیدلی، خو موږ ټول روح منو، ځکه چې موږ د روح د موجودیت نښې او نشانې ګورو. یعنې ژوند د روح د موجودیت نشانه او نښه ده. محبت، خوشحالي، ګراویټي، خیال، تصور یو هم نه لیدل کیږي، مګر هر څوک د نشانو او نښو د لیدلو په اساس مني. په دښته کې اوښ تیر شوی دی. یو کلیوال سړی پرته د اوښ د لیدلو نه مني چې دلته اوښ تیر شوی دی، ځکه چې د اوښ د پښو نښې د اوښ د وجود نشانی او نښې دي.
نو آیا خلک نه پوهیږي چې د نطفې نه جوړ شوی انسان او یو عادي تخم چې پکې دا معلومات موجود دی چې د ونې ډډ به څنګه وي، څومره پاڼې به پکې څنګه او څومره میوې او د هرې میوې خوند او رنګ به څنګه وي او داسې نور. DNA، جنټیک کوډ، ځمکه، لمر، سپوږمۍ، غرونه، اسمانونه، نیچرل قوانین او نور د دې ټولو جوړول، چلول او کنټرولول، آیا دا شیان د الله تعالی د وجود آیاتونه او نښې نه دي؟ بېشکه دا ټول د الله د وجود آیاتونه او نښې دي. د خالق د وجود تقاضا کوي او مونږ الله تعالی پرته د لیدلو څخه د الله تعالی د آیاتونو او نښو په اساس منو. او بله دا ده چې ملحدین وایي چې خالق ته ضرورت نشته او کائنات دا د طبیعي قوانینو یا نیچرل لا په واسطه باندې کنټرولیږي او چلیږي. خو خبره دا ده چې طبیعي قوانین جوړ شوي څنګه دي او تطبیقي کې څنګه په کائناتو کې. اصلي خبره دا ده چې طبیعي قوانین په خپله نه دي جوړ شوي لکه ملحدین چې فکر کوي، بلکې د سوپر نیچرل پاور په واسطه یا د کائناتو نه د باندې طاقت په واسطه باندې چې لا تناهي عقل او علم او طاقت لري جوړ شوي دي. ځکه چې د قانون جوړولو دپاره قانون جوړونکی پکار دی او د قانون د جوړونکي دپاره عقل پکار دی. ځکه چې عقل په چا کې نه وي خو بې عقله او بې عقله چې هغه لیونی وي او لیونی یا بې عقله قانون نشي جوړولی. یعنی د قانون د جوړولو دپاره قانون جوړونکی پکار دی او قانون جوړونکی باید عقل ولري، ځکه چې د عقل نه په غیر قانون جوړیږي نه. او دا خو معلومه خبره ده چې په فیزیکي دنیا کې یا فیزیکل ورلډ کې په دې کې خو په غیر د انسان نه بل هیڅ شي کې عقل نشته. ستوري کې عقل نشته، سپوږمۍ کې عقل نشته، ګلکسي کې عقل نشته، په ټولو نباتاتو، حیواناتو، بحرونو، دریابونو، یعنی په هیڅ شي کې په غیر د انسان نه عقل نشته نور. او انسان ته خو ځان معلوم دی چې انسان خو جوړ کړي نه دي. نو بیا چې انسان نه دی جوړ کړي او بل شي کې عقل نشته دی په نیچرل ورلډ کې یا فیزیکي دنیا کې، نو بیا څنګه جوړ شوي دي؟ نو بیا دې دوی ووایي چې څنګه جوړ شوي دي. او بله خبره دا ده چې قانون په خپله نه تطبیقیږي. هیچا نه دی لیدلی چې د قانون کتاب په میز باندې ایښی او په خپله تطبیقیږي، بلکې د قانون د تطبیقولو دپاره یو با قدرته حاکم، منظم نظام او د قانون محافظانو ته ضرورت لري. ځکه چې د قانون نه د انکار او نه منلو په صورت کې، یعنی څوک چې قوانین نه مني باید دا صلاحیت موجودی او دا قدرت باید موجودی چې انکار کوونکي ته جزا ورکول شي. که ښه فکر وکئ پوه به شئ چې د کائناتو په داخل فیزیکي دنیا کې د طبیعي قوانینو یا نیچرل لا د جوړولو، تطبیقولو او کنټرولولو سبب او علت نشته. ځکه د دې قوانینو د جوړولو او تطبیقولو دپاره عقل پکار دی او په فیزیکي دنیا کې د انسان نه پرته په هیڅ شي کې لکه ستوري، لمر، سیارې، مخکې موږ وویلې، سپوږمۍ، ځمکه، نباتات، حیوانات، بحرونه او نورو کې عقل نشته. او پوهیږو چې انسان خو دا کار کړی نه دی. فلهذا ثابته شوه چې طبیعي قوانین د کائناتو نه د باندې طاقت یا سوپر نیچرل پاور په واسطه چې لا تناهي علم، عقل او قدرت لري جوړ شوي دي او د همدې طاقت په واسطه په کائناتو کې تطبیقیږي او کنټرولیږي. او همدا مبارک ذات
الله تعالی دی چې رب العالمین دی وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.